سلامونه ملګرو، خدای وکړ روغ او جوړ به وئ. په نننۍ ویډیو کې به تاسو ته ښایم چې څنګه کولی شو چې هغه بینر چې موږ جوړ وو د یوټیوب چینل بینر ته وربند کړو. نو ډېرو ملګرو په هغه کې ستونزه لرله، نو نننۍ ویډیو کې به تاسو ته هغه هم وښایم. او بل دا چې زیاتره ملګرو دغه پوښتنه کړې وه چې مثلا د یوټیوب شرایط څه دي او په کومو شرایطو موږ کولی شو چې چینل منیټایز کړو. لومړی به راشم تاسو ته به د بینر وښایم چې څنګه کولی شئ تاسو بینر خپل یوټیوب چینل لپاره سیو کړئ. تاسو به کله چې دلته چینل ته راغلی که نه، خپل پروفایل ته د چینل پروفایل ته به لومړی دلته راشئ، دغه کوم چې د هغې وروسته به دغه چینل را خلاص کړئ. کله مو چې دغه چینل را خلاص کړه، دلته دغه د څنګ کې د قلم نښان ګورئ، دلته پاس په دې باندې به کلیک وکړئ. دا د ایډیټ لپاره دی. نو کله مو چې په دې باندې کلیک وکړ، تاسو پاس دغه دلته د لومړی چې کوم دی دغه مې درته ښودلی و چې پروفایل دی، دلته تاسو کولی شئ چې پروفایل بند کړئ. نو تاسو دغه څنګ کې د کمرې په شان نشان ګورئ، دلته د دې شاته په دې باندې به کلیک وکړئ. دلته چوز فرام یور فوټو د ګیلرۍ ته به لاړ شئ. نو دلته به همدغه یو راواخلئ. کله مو چې دغه راواخیست، تاسو به دغه دواړه ګوتې یو په یو کونج کې او بله په بله کونج کې ونیسئ. نو دغه شان به یې وړوکی کړئ. کله مو چې وړوکی کړ، تاسو ګورئ دغه ټول ورته برابر شو. پس سیو ګورئ، په سیو باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په سیو باندې کلیک وکړ، کله چې تاسو انټرنیټ لږ چابک وي، یعنې سرعت سره وي، ښه کار کوي، نو دا به دلته په اتومات ډول بند شي. تاسو وګورئ چینل بینر اپډیټډ سکسیسفولي، تاسو وګورئ چې اوس دغه بند شو. لږ وروسته تاسو چې بیرته بیا همدغه خپل چینل ته راځئ، دلته یو ځل ریفریش ورشي، دغه به دلته بند شوی وي. بیا به بیرته همدغه خپل چینل ته لاړ شئ. لږ مو چې دلته انټرنیټ کوي او تاسو ته به شاته بینر هم وښیي. تاسو وګورئ بینر څنګه دی، هلته ورته جوړ شوی دی. نو تاسو به وایئ چې هغه کې لږ برخه نور هم وه، نو هغه برخه دلته به دغه کې نه ښیي په یوټیوب باندې. ښه چې کله تاسو په کروم براوزر کې یا په کمپیوټر کې راخلاصوئ، نو پاته برخه به هم د بینر ښایي. د هغې وروسته د یوټیوب شرایط و چې په کومو شرایطو باندې یوټیوب مثلا دغه کوم مونیټایزیشن چې دی هغه کیږي. نو تاسو ته به دلته وښایم. تاسو کله چې یوټیوب مونیټایز کوئ، تاسو ته دلته دوه ځایه ایلیجیبیلیټي درکوي. لومړی خو سبسکرایبرز او بل ویډیوز اپلوډز دي. 3 ویډیوګانې باید په 90 ورځو کې اپلوډ شي، یعنې 3 ویډیوګانې. او بل واچ ټایم دی، بل پبلک شارټ ویوز دي. نو تاسو لومړی باید 500 سبسکرایب پوره کړئ، 3 ویډیوګانې اپلوډ کړئ، او همداشان 3000 ساعته واچ ټایم پوره کړئ په څومره وخت کې؟ په 1 کال کې. نو تاسو کله چې دغه پوره کړئ، نو تاسو کولی شئ چې اپلای وکړئ، په شرط د دې چې ویډیوګانې به مو خپلې وي. تاسو به خپل کنټینټ اپلوډوئ، خپلې ویډیوګانې به اپلوډوئ. که خپلې ویډیوګانې مو نه وي، نو بیا یوټیوب ستاسو اپلای نه قبلوي، ځکه د یوټیوب پالیسي بیخي سخته ده. او بل پبلک شارټ ویوز چې دي، هغه د دې دپاره دي که چېرته واچ ټایم د پوره نه کړ، دغه شارټ ویو د پوره کړل، په دې باندې هم اپلای کولی شي. د هغې وروسته چې بیا لاندې راشئ، بیا لاندې یو بل اپشن دی چې په هغه کې 1000 سبسکرایب تاسو ته درکول شوي دي، 4000 ساعته واچ ټایم او 10 میلیونه شارټ ویو دي. نو تاسو به په دوهم اپلای کې همدغه ټول ورته پوره کوئ. تاسو به بیا بل اپلای هم کوئ. نو تاسو کولی شئ چې خپل یوټیوب چینل په دې اصولو باندې مونیټایز کړئ. نو تاسو هڅه وکړئ هر هغه برخه کې چې تاسو مثلا استعداد لرئ، ابیلیټي لرئ، په همغه برخه کې ویډیوګانې جوړې کړئ، یوټیوب ته اپلوډ کړئ، ښه چینل جوړ کړئ، ښه تمنیل ورته جوړوئ، ښې ویډیوګانې جوړوئ. انشاءالله چې په لنډ وخت کې به ستاسو ویډیوګانې وایرل او تاسو به له یوټیوب څخه کولی شئ چې ارنینګ یا پیسې وګټئ. نو تر بلې ویډیو مو پر افس ورم. الله په امان کې شي. ښه وختونه.